ایران وايي د سټريټ هرمز خلاص دی مګر امریکا بلاکيډ هلته ولاړو نو دوی بیرته بند کړي او خپل د حفاظت لپاره نن یې دوه کشتیانو باندې حمله وکړه چې خراب یې کړلې. امریکا چې ملټری اډوانټیج لري سپر پاور دی فشار پر راوستای سي انفلوئنس لري هغه ولي په تھرد پارټي باندې په پاکستان کې نیګوشیشنو کې امریکا هیڅ وخت نه کوي. نو دغه ته فکر وکړي چې ازمانوري ویډیوګانې وګوري چې آیا چې دنیا وايي چین د ایران څخه موت تیل اخی دغه په مقابله کې هغه ته اسلحه ورکړي او ملټری انټيليجنس ورکړي قرار ناستي خپل پیسې او خپل تیل اخی. څلوېښت مملکته چې د دنیا د 195 ریکګنایز نیشن څخه چې 1.5 او د دنیا مملکتونه دي هغه غواړي چې د امریکا څخه ځان جلا کړي. دا مارک کارني د کاناډا پرایم منسٹر شروع کړی دی. وای موږ غواړو چې یو د بل سره د 40 مملکت ټریډ وکړو مګر موږ امریکا نه غواړو. په دا کې نو د یورپین نیشنز دی په دا کې جاپان دی چې د امریکا غټ ټریډ پارټنر دی په دا کې کاناډا د مکسیکو دی چې دواړه د امریکا د بورډر مملکتونه دي. نو که کاناډا د امریکا څخه ایستسي چې ډونالد ټرمپ ورته ویلي وستا اټراکشن تر راځي مرتبه ټاکس راکړي نو دی وایي ښه ستا د موټرانو پرځې چې د ټولو ډېرې موږ په کاناډا کې جوړو د دې بعد یې موږ سره پر تا نه خرڅو وایي موږ تاسو سره ټریډ نه کوو ته ورسره بل چا سره واخه او دا چې یو شروع سي د فلسفه به پلس کالوي برته تنسره راوستای. نو په دغه کې 4,000 وظیفې به په امریکا کې د لاس ولاړ سي. بیا به ستاسو موټران سیس د موټرانو پرځې به جګسي اوس لا تیلم ډیر سوي دي دغه چې ډیر ورته ولاړ سي بیا به وګورو چې د امریکا دی وای ریسیشن ته ولاړ نسی او ورلد فایفا کپ ورلد کپ دا امریکای هوست کنټری و او امریکا خو پاکستان کانګو او روسیا بویکاټ کړي و مګر اوس د دنیا ګره سټیزن وای موږ امریکا بویکاټ کوو موږ الته نه ځو په دې خاطر امریکا امیګریشن او آیس پرابلمونه لري. نو دا ډیر مهم شان دي چې موږ دغه ته فکر وکړو. اوس هم که غواړي چې پیسې په سټاک مارکیټ کې واچوي هغه وخت چې سټاک مارکیټ کراش وسی فود میډیسن انرژي سېکټر په دغه شان کې وایي ول دا شان همیشه د انسان ضرورت لري. امریکا خپل ریزرو اویل ریزرو وخت د ډپارټمنټ اف انرژي څخه اخیستي دي ډېرې وایي چې دی غواړي چې د شورټیج چوز دی دغه نو کې پر برابر کې پیسې ډېر لوړې ولاړ نسی ولې چې الیکشن راځي او هغه شارونه چې د 4,000 وظیفې د مابین ځي دغه په هغه سوینګ سټیټ کې دي چې ډونالد ټرمپ ووټرز الته او هغه وګټله آیا د خپل به وګټي نه دی معلوم چې 40 nations, 1.5 billion people, $30 trillion, and the United States is not invited. I need you to understand what just happened, because while everyone was watching the Supreme Court, while the House was fighting over tariffs, while Trump was threatening to block bridges and pick fights with allies, something massive was quietly taking shape on the other side of the world. And today, I can finally tell you exactly what it is. The European Union and the Trans-Pacific Trade Bloc just launched formal negotiations to build the largest economic partnership in modern history. Nearly 40 countries, stretching from Tokyo to Berlin to Ottawa to Singapore, are now actively working to connect their economies in ways that would fundamentally reshape global trade. And here's the part that should terrify the White House. They are doing it specifically to bypass the United States. But here is where it gets complicated. This is not some vague diplomatic gesture. This is not leaders. Documents reveal that Canada has been spearheading these discussions for months. Officials confirm they have had productive conversations with partners around the world. Japan has already signaled strong interest. European trade officials are describing themselves as super keen to pursue this deal. Wait, it gets worse. For America, I mean. Let me break down exactly what this alliance would actually do and why it represents the most significant shift in global trade architecture since the creation of the World Trade Organization. The core calls are growing louder in the United Kingdom for England and Scotland to boycott the 2026 FIFA World Cup that is set to be co-hosted by the United States in months from now. Something is going seriously wrong with the 2026 World Cup, and it is supposed to pull millions of fans into packed cities, overflowing hotels, and non-stop celebrations. Yet the latest data, the early decisions, and the growing backlash are all pointing in one uncomfortable direction. People are not coming. And the question nobody inside FIFA wants to answer right now is simple. If the world is already turning away, what happens when the tournament actually begins? The warning signs are already here, and they are far more serious than anyone initially predicted,
Because international tourism to the United States did not stay flat or slow down slightly, it dropped by 5.4% in 2025, while global tourism increased by roughly 4% during the exact same period. Projected loss of around $12.5 billion in visitor spending, while every other major destination continues to grow. That means Europe, Asia, and even neighboring countries are all attracting more visitors, expanding their tourism industries, and benefiting from the global travel boom, while the country hosting the World Cup is losing ground at the worst possible moment.